د شنبې پر ورځ چارواکو د کندهار د شورندام په صنعتي پارک کې د فومیګیشن او کرنټیني ناروغیو د مخنیوي مرکز پرانیست. پر دغه مرکز $1 میلیون لګښت راځي چې د مسؤلینو په خبره په خپل نوم بهر ته د میوې د معیاري صادراتو په برخه کې به اسانتیاوي او اعتبار زیات کړي. پر صادراتو باندې خو لکه څنګه تاسو په مختلفو ویناو کې هم واوریدل ډیر مثبت اغیز لري د صادراتو د ودې او پراختیا او انکشاف لپاره دا یو ډیر لوی قدم دی په افغانستان کې. او بل دا چې دغه پروژه باندې زموږ تقریبا شاوخوا $1 میلیون په ارزښت باندې مصارف تر اوسه پوره کړي دي. د کرهڼې وزیر وایي دغه مرکز په مټ به دوی وتوانیږي چې د کرنیزو آفتونو کچه ټیټه، د حاصلاتو اندازه لوړه، سوداګرۍ کې اسانتیاوې زیاتې او په دې توګه به ملي او نړیوال اعتبار لوړ کړي. عبدالرحمن رشید وایي نور به د افغان ځمکوالو او باغ لرونکو حاصلات نه ضایع کیږي. مشکلی که بین المللی بود به افغانستان هم به دهاقن مشکل بود، چرا که این امراض که ضایع میکرد تقریبا 25% و 3% محصولات زراعتی ما ضایع میشد و امروز انشاءالله از ضایع ملت ما و دهاقن ما نجات پیدا کرد و میتونه انشاءالله حاصلات زراعتی خود به کشورهای خارج به معیار بین المللی صادر کنه. کندهار کې د میوې او کرهڼې سکتور یو شمېر پانګوال وایي هیواد کې د فومیګیشن د نشت له امله وړاندې افغاني محصولات د نورو هیوادونو په نوم صادرېدل چې دې کار د افغانستان د تازه او وچ میوې اعتبار ته زیان رسولی و. د دې ځای څخه فومیګیشن کو او دنیا ته صادر کو انشاءالله زموږ په مخ کې به کم ممانعت نه وي. دا د فومیګیشن پروګرام زموږ د بزګرو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنه ده. د هغو میوې به په صحیح صورت سره خارج ته ځي. دغه څوک به نه وي چې زموږ میوې ته بیا څوک ګوته ونیسي او یا دا د نه خوړلو لیاقت نه لري. د دغه کار په ترسره کولو سره به زموږ هغه میوه‌جات او سبزیجات چې د فومیګیشن د عدم موجودیت د وجې څخه به د دې په هیواد کې دننه پاته وه او هغه به د هوایدو د راوړلو څخه منع کېدل. نن الحمدلله دغه پروسس په شروع سره به موږ بالخصوص د زراعت سکتور یو بډایه او پر خپلو پښو ولاړ سکتور ولرو. د کرهڼې او مالدارۍ وزارت د چارواکو په وینا هر کال د کرنیزو آفتونو منظم ترانسپورټ او فومیګیشن د نشت له امله له 25 څخه نیولې تر 10 سلنې پورې میوه‌جات ضایع کېدل چې له دې وروسته به دا کچه ټیټه سي.